السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دریم پړاو 15 درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د جمع او تفریق عملیو د عبارتي سوالونو حل کول دي. ګرانو زده کوونکو، زه به تاسو ته د تیرې برخې په څیر د عبارتي پوښتنو په ننني درس کې 4 پوښتنې پر تخته لیکم. تاسو به په خپلو کورونو کې جوابونه د جمع او تفریق عملیو په مرسته پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به منظم لیکئ. راځئ چې رافیل یې کړو. 5مه پوښتنه: په یوه باغ کې 8 ونې وې. باغوان 6 ونې نورې کښېنولې. اوس په باغ کې ټولې څو ونې دي؟ 6مه پوښتنه: زلمي 12 افغانۍ درلودې. 14 یې پلار ورته ورکړې. اوس زلمی څو افغانۍ لري؟ 9مه پوښتنه: هغه عددونه چې د 12 او 19 ترمنځ دي ولیکئ. 8مه پوښتنه: یو بزګر 80 میږې درلودې. 20 میږې یې نورې واخیستې. اوس بزګر څو میږې لري؟ ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د عبارتي پوښتنو د 3مې برخې سوالونه حل کړو. په مخه مو ښه.